پاکستان د طالبانو کومه مهمه خبره رد کړه او طالبان یې څنګه غلي کړل؟ پوره جزئیات یې هم دلته راسره وګورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له ټي ټي پي سره د خبرو احتمال رد کړ. وروسته له هغې چې د طالبانو د حکومت یو لوړپوړي چارواکي د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله خبرو ته وهڅول، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له دې ډلې سره د خبرو احتمال رد کړ. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمري د تېرې سې شنبې په ورځ په خوست ولایت کې وویل چې د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ترمنځ باید خبرې پیل شي. د راپورونو له مخې هغه ټي ټي پي ته وړاندیز کړی چې د پاکستان له حکومت سره خپله ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي او پاکستاني چارواکو ته یې هم سپارښتنه کړې چې له دې ډلې سره د تفاهم لاره خپره کړي. خو د پاکستان رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون پنجشنبې په یوه خبري غونډه کې له ټي ټي پي سره د خبرو احتمال رد کړ. د راپورونو له مخې هغې ویلي چې له افغان چارواکو تمه کوي چې د دغې ډلې او د مشرانو په وړاندې چې په پاکستان کې د ډیرو تروریستي پیښو مسؤلیت اخیستی سمدستي اقدام وکړي. د طالبانو چارواکو له دې مخکې په افغانستان کې د ټي ټي پي د ډلې د حضور په اړه د اسلام آباد ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې د پاکستان حکومت دې په هغه هیواد کې د ناامنیو ملامتي پر نورو نه اچوي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.